در بخش آینده سازان هستیم. آقای آصف افغان سالارزی با ما هستند و در رابطه با فعالیت‌های مدنیشان و کارکردهایشان همراهشان بحث خود داشتیم. شما عزیزان هم ما را همراهی کنین. سلام بر شما و خیلی خوشحال هستیم که شما در کنار خود داریم. علیکم سلام، ستړي مو شئ جناب. سالارزی صاحب خیر راغلی او هیله ده چې منتظر نه وي پاتې شوی. سالارزی صاحب د که څه هم په وروستیو کې تاسو سره موږ سره یو ځای شوي د فعالیتونو په اړه باندې مو ووایاست، یعنې تر یو حده چې خبر یو تاسو د تعلیم د پرمختګ په اړه باندې ولایتو ته تعلیمي مواد وړئ، مکتبونو ته یې ویشئ. څنګه دغه پروسه مو څنګه روانه ده؟ مننه ډېره زیاته. لکه څرنګه چې زموږ په وطن کې دغه څو لسیزې سخت جنګونه روان وو، زموږ تعلیمي مرکزونه، پوهنتونونه، لابراتوارونه، مهم بخشونه چې زموږ هغه د وطن د ترقۍ لامل کېږي هغه له منځه لاړل. خوشبختانه په نوي حکومت راتګ سره یو ځل بیا همدغه پوهنتونونه او لابراتوارونه د محصلینو شمېر زیات شو، دوی خپل تعلیم ته کار ورکړو. په دې وروستیو کې بیا ځینې کړۍ پیدا شولې چې غوښتل دغه مهمه برخه چې کوم ده دا ټکنۍ کړي، خصوصا محصلین هغه شاګردان چې مکتبونو ته تلل د هغوی ښوونځي وسوځول. ځوان غبرګون ټولنې دغه حساس شرایطو ته په کتو سره دا یو خپل منځ کې کېناستل، یو مشوره مو وکړله چې باید داسې یو کار وکړو تر څو پورې دغه شاګردان تشویق هم کړو، تر څو پورې وکړو چې خپلو ښوونځیو ته لاړ شي، ځکه چې دا د وطن راتلونکي دي. نو د دې لپاره موږ د لومړي ځل لپاره د فیسبوکونو د اجتماعي رسنیو د لارې د کتابچو تعلیم موادو د راټولولو کمپاین شروع کړو، چې بیا په روز کال په 1995 کال د میزان میاشتې په 14 تاریخ باندې د وزارت مخابرات مخې ته موږ د تعلیم موادو راټولولو په خاطر یو خیمه وواله، چې زموږ وطنوالو خصوصا د کابل میشتو خلکو ډېر زیات مرسته موږ سره وکړله، نغدې پیسې راوړلې، تعلیمي مواد یې راوړو. حتی ښاروالۍ هغه کسانو چې 3000 روپۍ معاش یې دی هغوی به یو بنډل کتابچې راوړلې، موږ سره به یې شریکولې. دغه تعلیمي مواد به موږ راټول کړل او 14 ولایتونو ته مختلفو ولسوالیو ته لاړو، هغلته خپله به وګرځېدو او مکتبونو کې هم توزیع کړل، د اول صنف نه تر درېیم صنفه پورې. او دا کمپاین تر اوسه پورې جریان لري. هغه پر لرو پرتو سیمو ته موږ لاړو چې هلته دولتي کارکوونکي د ریاست معرف برخې کارکوونکي هېڅ نه شو تللی، خو موږ وکولی شو چې دغه کمپاین د لارې نه هغه لرو سیمو ته لاړ شو، هغه شاګردانو ته دغه تعلیمي مواد ورسوو تر څو پر دوی تشویق شي او کار وکړي د وطن دپاره. ځکه دغه ماشومان کوم هغه مظلومه طبقه چې کومه ده هغوی یو قلم یو کتابچه دومره څه نه دي، خو کله چې دا موږ هغوی ته رسوو دا په هغوی باندې ډېر زیات تشویق کېږي او دا یو فکر ورسره پیدا کېږي چې دومره څوک شته چې زموږ تر شا ولاړ دي او زموږ همکاري کوي. نو تر اوسه پورې دا کمپاین جریان لري. شما دقیق در یک ولایت کار میکنین یا در 34 ولایت ما در مجموع کار میکنین و چقدر فعالیت هایتان گشایش یافته نسبت به سالهای دیگر؟ نه مونږ خو عموما فعلا چې زمونږ کوم دغه امکانات چې کوم دي خاص د 14 تقریبا 15 ولایتونو پورې دي او د دې ترڅنګ چې دی دغه کمپاین لکه د مخکې په نسبت باندې ډېر زیات شوی دی او خصوصا په کندوز ولایت کې چې ډېر جنګ ځپلی ولایت دی، په دغه کې موږ سږ کال د کمپاین شروع کړو. د میزان میاشت کې هم دغلته د دغه نه چې کوم تعلیمي مواد راغله لاسته د موږ په کندوز ولایت، تخار، بدخشان، بغلان تر فاریاب ولایتونو پورې دا پروسه داسې ده چې هغې ساحې ته موږ ګورو، سرسیرو ګرمسیرو ساحو ته چې کوم ځای کې ښوونځي رخصت دي، کوم ځای کې شروع وي، د هغې مطابق باندې دا کمپاین مخته وړو. اوس په شمالي ولایتونو کې هغه سړې سیمې چې کې ټول ښوونځي رخصت شوي دي او ختیځ طرفونه چې کوم دي لغمان، کونړ، نورستان تر ننګرهاره پورې په دې سیمو کې ښوونځي پیل شروع دي. نو زموږ په پروګرام اوس همدلته دی، په دغه ولایتونو کې دغه ښوونځیو ته ځو، ولسوالیو ته د تعلیم مواد به هغوی ته رسوو. سالارزی صاحب د تاسو ولایتو ته سفرونه لرئ، ولسوالیو ته سفرونه لرئ، هغه سیمو ته چې دولتي چارواکي نشي ورتلی هغه سیمو ته سفرونه لرئ، په هغه سیمو کې چې مخالفین وجود لري تاسو هغه سیمو ته ځئ او د مکتبونو لیدنه کوئ. د هغو مکتبونو حالات څنګه دي او ویل کېږي چې تر ډېرې پورې په ولسوالیو کې یعنې مخالفین د مکتبونو مخالفت کوي، تاسو سره کوم څه ډول چلند کوي؟ موږ سره خو واقعا د لرو پرتو سیمو ته چې موږ ځو اکثره مکتبونو حالات داسې دی که د شاګردانو تعداد ته موږ وګورو په ځینو سیمو کې تعداد ډېر زیات دی، نو ښوونځي داسې ښوونځي دي چې حتی خیمه نه لري. دا خلک چې دي په خپلو سیمو کې خپله راټول شوي او لږ روپۍ راټولې کړي او خیمې جوړه کړي. استادان اکثره استادان افتخاري استادان دي، ډېر کارونه کېږي چې د حکومت طرفه معاش نه دی ورکړل شوی د مختلفو عواملو په خاطر باندې، یعنې افتخاري دوی راځي خپلو بچیانو ته درس ورکوي. زیاترو سیمو کې چې دی مخالفین زموږ سره هم مخالفت کوي، موږ نشو دلتی د هغوی په خاطر باندې، ځکه موږ ته وایي چې تاسو یو ټاپه بله په موږ باندې لګوي
خو بیا هم په هغه سیمې خپلو خلکو قومي مشرانو سره موږ غږېږو د هغوی په وسیله باندې تعلیمي مواد موږ هغوی ته رسوو هغوی بیا وړي هغه مکتبونو کې توزیع کوي او څونه شیان یې موږ ته رالیږي په اجتماعي شبکو کې دا بیا موږ نشروو په دې خاطر چې نور ملګري که څوک غواړي سره کومک وکړي تشویق شي نو د ځینو ښوونځیو کې وضعیت واقعا چې بیخي د اندېښنې وړ دی شاګردانو ته عدد ډېر زیات دی ډېر په مینه باندې راځي خو د دولت د طرفه ورته هېڅ قسم امکانات نشته هغه اولني امکانات دوی نه لري حتی د څښلو اوبو دپاره دوی یو صحیح څاه نه لري د کورونو ځان سره اوبه راوړي دغه شان نور تعلیمي مواد خو بیخی نشته د مخامخ دینی لري آقای سالارزی پیام دارین بر مخالفینی که مکتب ها را می سوزانند و اطفال از او ولایت ما را یا از کشور ما را از تعلیم و درس دور میمانند شما کدام پیام بر اونا دارین؟ بالکل د ټول مخالفینو ته زما د ښکاره پیغام دی چې یو وطن چې آباد دی په تعلیم پیشرفت په دې باندې کامیاب دی او آباد دی او دا تعلیم پیشرفت هله منځته راځي چې کله موږ صحیح ټکنالوژي ولرو تعلیم یافته کسان ولرو که مخالفین دي هغوی هم انجینر ته ضرورت لري ډاکټر ته ضرورت لري او ساینسپوه ته ضرورت لري نو دوی دې مهرباني وکړي زموږ دغه ستره هستي زموږ ښوونځي زموږ پوهنتونونه دې نه ورانوي دغه دې پرېږدي د پردیو په لمسون باندې تر څو پورې موږ وکولی شو په خپل وطن کې دغسې یو تعلیمي سیستم دومره قوي سیستم ولرو تر څو پورې نور چاته احتیاج ورنه لرو دوی چې راځي زموږ ښوونځی سوځي واقعا دا د وطن سره ډېر لوی جفا ده چې دوی کوي نو دوی دې مهرباني وکړي دا کارونو څخه د لاس واخلي ځکه دا د وطن د بربادۍ عامل کیږي نو که چېرته دوی د حکومت سره صلح وکړي ودرېږي صحیح انشاءالله چې لرې به نه وي چې دا وطن به ترقۍ په لور باندې لکه څرنګه چې روان دی نور هم ځي موږ همدغه شانتې قوي ساینسدانان په دې وطن کې ولرو اقتصادپوهان به ولرو انجینران به ولرو ډاکټران به ولرو که دوی ملاتړ وکړي مخالفت یې ونه کړي نو دا لرې نه ده انشاءالله په دې هیله یم چې دغه ستونزې حل شي او د هیواد په ګوټ ګوټ کې چې څه مسلمانان دي ګوټ ګوټ کې چې څه ماشومان دي ټول د تعلیم په ګاڼه باندې سمبال شي ډېره مننه چې راغلی او همداراز لومړنی آیات چې پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو هغه اقرا بسم الله ربک الذي خلق یعنی ولوله نو ولې هغه کسان چې د اسلام نارې وایي هغوی د مکتب دروازې تړي زه هم دې ته حیران یم چې په دې باندې دوی هم باور لري چې لومړنی آیات چې پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو هغه اقرا و یا هم د لوستلو آیات نو دوی ولې ورسره مخالفت کوي نو باید حمایت بکنن و بگذارن تا ما هم درس بخوانیم و جای برسیم که دیگر کشورها را ببین اگر هر نوع مخالفت هست اما با تعلیم و تحصیل خود کاری ندارن پس ما را هم بگذارین تا انشالله مونږ هم د سالارزي صاحب په شان او همداراز داسې نور ځوانان لرو چې په مکتبونو کې په ښار کې البته دوی کتابچې ټولوي خیمې وي خو خپل ماشومان ته کتاب قلم ورسوي نو مجبور یې چې ما هم خداحافظی کنیم چون وقت برنامه ما کم است عزیزان ناگزیر با شما عزیزان تا فردا خداحافظتان الله نگهدار خدا پامان